دا د چارسدې د شاډن سیمې اوسیدونکی 30 کلن زلمی فرمان دی. فرمان د 4 کالو چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ووخلو. هغه مور او پلار اسکول ته بوتلو په دې هیله باندې چې د فرمان نه به یو ورځ د دې هیواد یو ډېر لوی ډاکټر، انجینیر یا ساینسدان جوړیږي او د ده راتلونکی د معذورۍ ژوند به په قلاره تېرېږي. خو فرمان نه بیا د تعلیم لړۍ نیمګړې پاتې شوه. وجه یې څه وه؟ فرمان یې داسې وایي: سبا په هکله ملي علمانو ما ویلي ما اسکول ویلي وي د سهولت کې ما ته نوکري میلاو شوې وه. زما ښه تنها وه، زما ښه د بچو ښه سهولت کې ما ډاکټر وم، انجینیر وم، داسې سرکاري ملازم وم. دا مې په ارمان دی. بیا ما ته د بیماري ولګېده. بیا چې ما ته د بیماري ولګېده زه د 14-15 کالو وم. بیا زما پلار اپریشن وکړو، د اپنډیسایډ اپریشن و. بیا ما اسکول وی تقریبا اسکول ما تقریبا چې پرېښو چې څو کمونه رنګارنګ خلک ما ولید سرجي، سوات، پېښور، دا ټول ما دې غریبۍ له لاسه وکتل. ما ته لا تر اوسه پورې سکون نه دی میلاو شوی. ما سبق دی اووم دی. بل ما واده کړی زما 2 زامن دي، یو مې لور ده. او اوس دې وخت زه په پېښور کې په ډپلې لګېدلی یم. نور لګېدې ما ته زما هېڅوک هم نشته بغیر له یو الله نه. ما ته ښه تکلیف دی، خو څه وکړم؟ وکړم څه؟ سوال له ما نه لګي چې بل ته لاس ونیسم. دغه زما ذهن نه مني چې زه بل ته لاس ونیسم چې ما له راکړه. خپلې مات کومه که لږې دي که ډېرې دي، ټایم د روان دی، زندګي د تېرېږي. ارمان خو زه هر وخت کوم چې کاش چې زه په خپلو لاسو لکې روغ وی یا ما لاس وجود مې مضبوط وي. دا ارمان خو زه هر وخت کوم. خو بیا د الله تعالی نه په دې ساعت شکر. یا به ما سره دا مدد وشي چې زه به د دې مجبورۍ نه خلاص یم او خپل یو کاروبار مې یو دغه مې د ودو سهولت رسوي ته لازمه ده. انور د ګرمي ده، روژه روانه ده. فرمان اوس د چارسدې نه د مزدورۍ په تکل کې پېښور ته راغلی او دلته په ګلبهار سیمه کې په یو جوړېدونکي کور کې دیاړي یا مزدوري کوي. هغه چې په کم کور کې دیاړي کوي د دغه کور مالک پخپله هم یو تعلیم یافته زلمی دی. هغه وایي په فرمان یې زړه خوږېږي چې په شل وجود پې مزدوري کوي، خو که مزدوري نه ورکوي نو د فرمان بچي به څه خوري؟ دا د سټیټ یو ریسپانسیبیلیټي ده چې داسې ډسیبل خلکو له هغې ایجوکیشن ورکړي. د دې چې څه رایټس دي، هیومن رایټس دي، د دې خپل ادارې چې هغه سټیټ دوی ته سہولیات پرووایډ کړي او دوی کې هم لکه انجینیرز او ډاکټر پرووایډ کېدی شي، په دې باندې که کار وکړی شي. خو د نن وخت مناسبت سره ګرمي شروع ده، په دې کې خو دا روغ خلکو هم د کار یعنی مناسب نه دي چې کار وکړی شي او دې کې دا موږ سره په دغه معذور وجود باندې کار کوي، مشقت کوي. که یو مزدور که ما سره کار کوي که هغه روغه مي او رالړه شو نو سټیټ څه داسې دغه نشته چې هله به پټۍ وکړي یا هغه به دله څه ایډ ورکړي چې هفته 2 په کور باندې کښېنه. روغ کس خبره کوم نو چې یو معذور وي هغه داسې څه خښته راوړي یا څه خوږ شي نو مطلب خو میاشتې 2 له نور کنډم شو. فرمان وایي کله چې سحر د کوره د مزدورۍ دپاره راوځي نو د هغه مور پلار ښځه او بچي فرمان ته خفه کېږي چې دی به په مات ګوډ وجود باندې څنګه درانه پیټې وړي. خو فرمان وایي چې د ژوند د ګاډي چلولو دپاره هغه مجبوره دی چې دغه پیټو ته اوږه ورکړي. زه چې کله د کوره راوځم زما ښځه، زما مور، زما پلار، زما بچي زما په ځای ښه خفه کېږي، ښه وژاړي. خو لکه څه وکړو، مجبوري ده، د مجبورۍ نه راوځم. بل سرجي دا خبره ده چې زه تاسې وینئ دا غونډ خلک لګیا دي په خپل لاس روغ دي، ما ته څوک کار هم نه راکړی. یعنې چې ته داسې کار وکړه داري والا
بیا هم زه خپل همت کوم ولې کار نه درکوي نو هغوی ما ته ګوري که نه چې دوی به څه وکړي او ما لکه وجود ته ګوري خو لاس ته ګوري خو بیا هم زه لکه خپل همت کوم او لګیا یم ځي ته خفه شې چې څوک کار نه ولې به نه خفه کېږم زه لکه تاسو خپل ځان باندې خدای مه کړه که زما په ځای ته شوې او تا له دغسې کار نه دی که داسې څه راله به څه وایي بس خامخا سړي له خفګان راشي وژاړم داسې خفه شم چې وژاړم د خپلې زندګۍ ته که نه زما زندګي دې در په در ده که نه نو بس الله دې رحم وکړي په دغه معذوره وجود کږو وږو قدمونو باندې بیا هم فرمان مزدورۍ ته ځان نیولی تمامه ورځ بارونه پورته کوي او د خېټې جهنم پې وجني خو ولې یو سوال د فرمان په شونډو باندې ضرور شته چې که دې وطن د دې وطن نظام فرمان ته په وخت علاج ورکړی وی تعلیم یې ورکړی وی د ده خیال یې ساتلی وی نو فرمان به نن د دې وطن یو ډېر لوی ساینسدان یو ډېر لوی انجینر یو ډېر لوی ډاکټر وی او په دغه معذوره وجود به بارونه نه پورته کول نن چې دی هر د بار نه ډک قدم په کوږو ګنداز ږدي نو دا د دې وطن په نظام باندې یوه توده څپېړه نه ده بلکې یو سوالیه نښه هم ده د کیمرمین هاشم علي سره فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا